خواشینۍ سره چې جګړه په خپله باندې د دې یو مهم لامل دی چې انسانان ژوند اخلي او په ځانګړې توګه د ماشومانو نه په دې وروستیو وختونو کې کله چې د جګړې په اړوند باندې د ملکي تلفاتو راپورونه خپاره کیږي نو په هغې کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې کچه تر ټولو کلونو پورته تللې ده. د جنګ ښکېلې خواوې د ماشومانو حقونو ته درناوی نه کوي، د جنگ اصول او قوانین په نظر کې نه نیسي، د بشرپالنې نړیوال قوانین چې د جنگ په وخت کې د ملکي خلکو په ځانګړې توګه باندې د ماشومانو ژوند خوندیتوب کوي، نو د جنگ ښکېلې خواوې چې دي دغه قوانینو ته درناوی نه کوي. که څه هم د بشري حقوقو ملاتړو ادارو په وار د جګړې د ښکېلو لوري غوښتنه کړې چې په جګړو کې د ماشومانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي، خو د ماشومانو د قرباني کېدو لړۍ لا هم په افغانستان کې ختمه نه ده. د جګړې ښکېل لوري دا غوښتنه جدي نه ګڼي او که څه مسله ده؟ خواشینۍ سره چې د جنگ ټولې خواوې چې کومې دي دوی د تیرو شلو کلونو را په دې خوا باندې دوی ژمنې کوي چې موږ د ولسي خلکو د ژوند په خوندیتوب کې او د ملکي مرګ ژوبلې په مخنیوي کې ژمن یو. په هغه ورځو کې چې هغه مهمې ورځې لکه د اختر ورځې، لکه د نوي کال ورځې یا نورې دغسې د ورځو په مناسبت باندې چې کله هم دوی خپل اعلامیې خپروي نو په هغې کې د دوی یو تعهد او وعده همدغه وي چې دوی ولس ته وعده ورکوي چې موږ به د ملکي خلکو د ژوند په خوندیتوب کې ژمن یو. ولې دغه ژمنه تر اوسه پورې صرف د وینا تر حده پورې پاتې ده، څرنګه چې په عمل کې لازم وه او ضروري وه، تر اوسه پورې دوی دغه ژمنه په عمل کې نه ده پلي کړې. د جنګ ښکېلې خواوې او په ځانګړې توګه باندې د دوی رهبرۍ چې کومې دي هغه خبرې کوي، وینا کوي، خو د پلي کېدو په اړوند باندې دوی کوم د دې لپاره کوم میکانیزم نه لري، کومه د څارنې کومه ډله نه لري، د مکافاتو مجازاتو کوم سیستم نه لري. نو په دې خاطر باندې چې د جنګیالي نه د هغه د اعمالو پوښتنه نه وي، د جنګیالیانو سره د مجازاتو د مکافاتو برخورد ونه شي، نو طبیعي ده چې په هغه ټولنه کې او په هغه جنګونو کې به نه یوازې دا چې ماشومان قرباني ورکوي بلکې ټول انسانان به قرباني ورکوي او د انسان د ژوند ارزښت او د انسان وینه به هلته کوم قیمت ونه لري. ستاسو د ادارې غوښتنه څه ده؟ د ماشومانو د خوندیتوب لپاره څه فکر کوي چې باید کوم اقدامات وشي؟ د افغانستان د بشري حقوقو سازمان د جګړې د ښکېلو خواونه وخت په وخت باندې غوښتنه کړې ده چې اول جګړې ته د پای ټکی ورکړي او تاوتریخوالی راکم کړي. جګړه د هیڅ مسلې د حل لاره نه ده او یوازې خبرې دي چې د هغې لارې سوله تامین کېدلی شي او سوله د جګړې ځای نیولی شي. نو موږ همیشه د جګړې په خوا باندې غږ کړی دی چې تاوتریخوالی کم کړي او د سولې خبرو ته لاړ شي تر څو پورې بین الافغاني خبرې وشي او زموږ کورنۍ جګړه د پای ټکی پیدا کړي او د دې سره به نه یوازې انساني ژوند خوندي شي بلکې افغانستان به د پرمختګ طرف ته لاړ شي او د هغه هیوادونه چې په افغانستان کې شومې مخې لري د هغې لاسونه بلند شي. د جنګ ښکېلې خواوې په هغه شکل باندې چې باید دوی زموږ غوښتنې ته درناوی کړی وی، په هغه شکل او په هغه پیمانه باندې